نن خو په میش باندې په مری شه د ریپه ور وشا بهر حال ویلکم بیک او ستړی ماشه نن چې سای ستړی مری تر ورسه دی کني ټوله ملګری ویل چې یورو چای ورتا غړاب کی بیا وغرتا لا کیږي میش ها ډایرک په چای شه دوله دیله وګرځې دی کني ټول دا ممی ډیډی مخلوق رو غلای و یو میش پکشه د غرا خړ پړ خال کوي چای خوم د یو واړی کی جنکینا درته مين دا کړه خو جنکی وچ کا سام وکه چې پسل ریپه یوا پیولا چای دو پدانا خو یواری په ها ناکامه په جنکیم ډېر ټرای وکړې میش ویل چې کوند نه غلط وې کی خو کا سام دی جنکی بخي په میش پر نه خول شه موه اخري جنکی تا ور سپینا کړه چې ډیچا تو ها چالاک وې خو میش ها بیا د غره خال کی د چای سیستم په هر زویشه رسارا ګرځاوي ډایرک هدایت بالکل د مری په دامن سنټر شه په چای بسم الله وکړه میجلیا چای په یش नवा कनी दोलतायु पंजा पाई रोगाई विलिये च खान भाई यहाँ पर इजाजत नहीं है खुमीज हावेर स्पिनाकड़ा च डीचा तो वहा से नियात्रो बंदे काम के मीजू दे खली खीने बिया वदरावीना चाय च पा खाशवा एसांता में विल च बालकाई पे पंजाबीए परी पे खर्चावी दागास्ते च पलाया वेर पाम नशी खुसापा जामा खान कुछ सादा शायनी पे खबरे शये युवा पियोला चाय रुखावत शा ये बालकी दुआवा पियोलाता हाँ रुस्तर गेवे खुसांता में विल च दुआमा पियोला पलाया वेरके बियोल सराकस दोलताम په چګما سی درې پیولې چای وتشا خو په دغ شرط چې غټ بکو دای وری روري یاره خو میج حال یا داسه څومي لټا نوی ګرځه دلی چې چګي بکنا رند شا چستی نشوړلا میج هستی دولتا په غاب شه دوله پرې ورا تان کا یاره خو میج لیا سای په موشم شه نوی رغلی چې دارا ور نو چې یو ازي رغای دری په ی ډایرک ور بنده وک میج لیا ها په چینګ شوي خو چې دایلیا په گاله نو ډیب میش ډایرک پری په شي گاټ کا دولتام ری په درتا ټوله کړه هدایت ویل چې په دغه وزیر خدا خپلا مور کې جار شي مته خو یې ډیر خواندرو کا سه ډیچا چې ورسرا مهلاوش دله چګ هي بیک نا وچ کا سام کړای وستي مو احسان په گاډا بیکرو بنده وډو و دوله پرې د وزیر په تلاش راون شوي په پیرا بزوره شه وزیر ډیر وغوښتا خو نم کمیندا کا سام دی چې ډیر زیو تمارمون شا وزیر مسجد دا وړ ورمړې منګله بټانې نیا زه خروټه مروته ګنډاپور بنیڅه کونډه خټک سلیمان خله میا خله شرانه میانه دوتانه دم توړې چمکنه افریده مومنده ورغزه بلکې ټوله پښتانه خپل ژبه سپورټ کېستا خپل خلک سپورټ کېستا خو د وزیر لهجه اول ویلاګر خپل خوش ډیچ په یوټیوب شه داسه سپورټ کېستا چې په ټوله دنیا شه مختا شي ډیر مننه ډیر شکریا